दरवाजे ट्यूं 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 प्यार करने वाले कभी डरते नहीं जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं प्यार करते नहीं ये कह रहे जी वो तो हुआ। कि मैं शादी के बाद तुम्हें बहुत मारूंगा हाँ। अगर मेरी बात नहीं मानोगी। हाँ। और ये जो तुम सुर्खी पाउडर मोडर लगाती हो ना, हाँ। ये बिल्कुल ये मेरे पास इन चीजों के पैसे नहीं होंगे। हाँ। और बाजार तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। टोपी वाला बुर्खा पहनोगी। हाँ। और तुम जो है ना, मैं वो खावंद हूँ। तुम मुझे बुर्का पहनाओगे, मुझे मेकअप से रोकोगे, ये खुले बाल फेसबुक पे तुम्हें मेरे आंखें Rasha, abadota. Da kudide. Wazune mata da pata da kade wakana. Ida bade چې دې کدي خو یو خبره د تکون ګوره. جنې مې خوخه. دا څه خبره به دا ته جوزه چې زمونږ د دوارو په جوزه کې خیر. نن نو دا جنې تا لیدلې ده داسې نه چې نن سبا هغه جنکۍ فلټر یې لګوي، داسې نه چې بوډۍ ښځه یو دوکه شي. ما دا فلټر دې نه دي څنګه چې زما خوبونه همغسې دا تعبیز دی. او زما سترګې د هغې په سترګو کې ورغلې او د هغې سترګې زما په سترګو کې بس لب یو وشو. خبره وه د اوس مسله دا ده، ته خو ما دې نه راوتې ترجمه به ټیټ کې لکه اردونه زه په پنجابۍ نه پوهېږم که نه. زه بس هغې خبرې باندې به زه تا پوهېږم او ستا خبرې باندې به زه هغه پوهېږم. عایشه بسې خبره به روز واده طرف ته راولي. نو هغه پټو چې تا ما ته کاره کړې وه همغه جینۍ ده. همغه جینۍ ده. ښه نو هسې ستاسو جوړه ګوره ډېره زبردسته ګوره. وده چې دا واده تا ما زه وکړو که نه، او د دې مور د دې خور تا ته ما واده نه کړه که نه، دا مالداره دي. ته بېغمه شه. بس هغه دا وګڼه چې تا سره بالکل سیټ ده او ستا واده به همغې څه کېږي. او انشاءالله تعالی چې کله زما کوژدن دې سره وشي که نه، نو د خیره سره بیا به ستا زما خینې به تا ته وکړم، نو یو ځای به ورشو ډولۍ به په یو ځای سره وکړو. صحیح ده؟ صحیح شوه. او بله خبره مې زه اوس زه ته ډالۍ ورز کوم که نه، نو چې دا خاضیه کې څوک چاته دروازې نه ټکوي، داسې کار کوو زه ډالۍ ورز کوم. ګټه ځان ښه غږ کې کړو غږ کې کړو. وای خفه نه سې ما د بجلۍ زه ونیولم او خوله ته خوازه کې یوه خبره درته وکړم. ګوره د دې مالدارو بجلي م تېزوي، خیال دې ورته جذکې ته او کله داسې دننه راوغورځولو دروازه په خپله کولاو شوه. د غریب بجلي م کمزور دي. اورې وایي دغه دی او سړی ونه نیولو. بس په دې دمه د مالدار د بجلي چې دې ونیسي دا هم د خوشحالۍ خبره ده. خو دې راستي که پروا مې هم شته. خو داسې کار دی د دې پلار چې کوم دی که نه، د دې صاحبانو سره زیور دی، خو لکه مطلب نور خانداني خلک دي. اوس داسې کار وکړو ورځو دغه ځای کې دا دقیقه مغکې ده. خو ګورې زما تعریفونه او ستا خوله، زما تعریفونه او ستا خوله. داسې تعریفونه به دې وکړمه، داسې تعریفونه به دې وکړمه چې ویمه چې هغه به وایي چې زما بلې خور سم واده وکړه. نو خو ډېره خو دې راولم که نه پلاره، دوست چې د دوست لپاره قرباني ورز نه کړي نو دښمن ته به ورز کوي. بېغمه شه که نه. اوس داسې کار وکړه، تو ګوره زه څنګه ښکارم. بالکل شهزاده چورلس کار نه د شانه څنګه او د مخې نه. ویمه چې بالکل ویمه چې داسې شی کار یې که نه، داسې شی که نه شی مطلب ویمه سم یې داسې شهزاده کار یې شهزاده. دا په کور دې روان نه دلته بس کول مې ګنده شو. بس کار یې که نه بیا سم بوته دي. راځه اوس خبره وکړه. راځه به هغې ته پته کړو. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम।
सलाम दिलबर खान, आजो 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 आजो। هذا تم ذكرت هذا كين 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 يا ما شاء الله ما شاء الله इंशाल्लाह ها वे मची माशाल्लाह, ये कौन है? خلص چنگه اغه څوګل اغه سوي وای دا څوک دی ما يدري او کنه نو تو عثمان پیجنې په ګنټو ګنټو خپوزه په متشبيه او بل څه دا کوي داسې عثمان پیجنې موزه چې په وته وایي دا څنګه پیدا سره لګي وته وایي ये कह रहे हैं कि आप जो है ना मतलब है कि उधर खूबसूरत लगता था उधर फेसबुक पे इधर आपको क्या मौत पड़ गई है क्या जाओ क्या ये तुम कह रहे हो? फेसबुक पे तुम मुझे आंखें मारते रहे हो। तुम खुद को देखो कि तुम बुढ़े हो, मैं तो जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, कमी क्या है मुझ में? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया, तुम अपने आप को देखो। कभी शीशा देखा है तुमने? बात करते हो। خبره خو دا تا وته کومه داسې ګفتګو د دغې خو د مخ د تاثراتو نه پته لګي چې موته پې بد لګو که دا څه ګټې وه دا وته څه نه نه ما ورته ویل چې دا وایي چې ستا نه بغیر زما روټۍ نه تېرېږي ته دومره یاد راځې هر وخت ستا پټو زما مخامخ ما څو ورځې وشول روټۍ نه ده خوړلې نو هغه غوسه کوي چې روټۍ به نه خورې نو کمزوری به شي شکل به خراب شي بدرنگ بشي نه اصل کې خبره بله ده جی بات مت کرتا ہے کا نا آنکھ مست ہے نو دا میرا عادت ہوتا ہے او بله خبره دا روټۍ نه ده په خدای مې د قسم وي چې د شلو ورځو نظم هم که نه چې ته به مې خیالونو کې ګرځېدو ته به مې نه یادېږي ته به مې یادېږي او دا هم درته یو خبره کوم تا ته د څوک په کاغذ تزګو ګوري نو زه به یې کوک کم ये कह रहे जी कि मैं शादी के बाद तुम्हें बहुत मारूंगा अगर मेरी बात नहीं मानोगी और ये जो तुम सुर्खी पाउडर मोटर लगाती हो ना ये बिल्कुल ये मेरे पास इन चीजों के पैसे नहीं होंगे और बाजार तुम बिल्कुल नहीं जाओगी टोपी वाला बुर्खा पहनोगी और तुम जो है ना मैं वो खावन हूँ कि मैं बड़ा सख्त खावन हूँगा अगर मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैं तुम्हारा वो अशर करूँगा सारी उम्र याद रखोगी बिल्कुल चिक्के में खबर दे कसता है मैं कसता है वो चिक्के में मैं कसता है दे कसता है क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझे बुर्का पहनाओगे, मुझे मेकअप से रोकोगे? ये खुले बाल फेसबुक पे तुम्हें मैंने आंखें मारते हुए देखा था, तुम्हें मैंने अपना दोस्त बनाया, तुमसे शादी के लिए सोचा, लेकिन जब तुम्हारी शक्ल मैंने देखी है, ओ माय गॉड, ये बुढ़ा सड़ियल पागल मेंटल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम हो क्या? उठो, मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, जस्ट गेट आउट, जस्ट गेट आउट। خوزه وزان شدا زی وزی ویشتم نه اصل کې هغه زما خبره په بده ولګېده ګزارې ما باندې وکړه نه خبره پې ستا پته وتکېده مشاهده ورته زما ښکاري شیشې ماته واخیستو په دې ترجمې کې خو د څه غلطي مستي نه ده که زما ده نه خطا کې ولګېدلې زه ایشتلم داسې ووې هغه وایي چې ته دومره مطلب ورځو پس رالې मतलब تا خو ما سره واده کړې وي او ته دومره ورځ پس او خالي لاس رالې نه دې ګلونه راوړي نه دې بل څه راوړي خدا غصه ده د مینې ګزارې در باندې My darling love you 2 3 4 6 7 مازه ته بېغمه شئ I love you وزم وزې ونه ته ما سره دومره مینه کې I love you وی الله دې زون که زه خو یې ړون که زما ولې په باده خو وکړم چې ما ورته I love you not give me irritate you زه خو یې ودې کړم په دې ترجمه کې خو غلط شوی نه یو منټ صبر کرتے ہیں ٹھیک ہے گزار مزار نہیں کرنا ہے ته په دې ترجمه کې خو غلط شوی نه نه اصل کې ګوره
ته رالی ها. لر نه دی ته سلام وکړه ها. بیا دلته زما خواته کېناستلې ها. هغې له غوسه ورله چې دا اوس ما خواته را روان دی ما له به یې غاړه را کړې وې که په نه دې او که نه اوس هم ستلي نه راغلي نه یې کس دی اوس مې وسه میلاو کوو او که نه لاړ راکړه خو ګوره ته به سترګې پټې ځکه چې بده خبره ده چې یو پښتون د پنجاب سره مینه کوي ته په غاړې باندې خفه چې سترګې د غاړه نه کړه پیاز کرنے والے ٹیوں 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 پیاز کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں جو ڈرتے ہیں وہ پیاز کرتے نہیں پیاز کرتے نہیں جادو تیزی نظر خوشبو تیزا پتن تو ہاں کر یا نہ کر تو ہے میری کزن I love you کزن وای کور مې ودان وای خدای دې پیښ بنیادو باسه واه دومره مینه خدای دې پیښ بنیادو باسه مانې د بوسو څخه جوړ کړو او ته مې دمغه مینه نه دومره زیاته مینه دا مینه خو شیربانو د یوسف خان سره نه وه کړې د یوسف خان دا مینه خو مجنون د لیلا سره نه وه کړې دا مینه خو زه وایم چې شیري فرهاد سره نه وه کړې دومره زیاته مینه دې ته خو اصل مینه وایي دا تا پسې مړه ده مړه نه ده ما ده زه یې مړ کړم خدای دې کور نه غځی کا ته ویې مړه ده دا څنګه مینه ده چې زه وزنیتوب کېږم لکه د بجلۍ کرن ته دا ټس دا کومه مینه ده یا اصل مینه دا ده زه تا پیوم راپاسه بیا مې پوهې او کنه راپاسه خیزو کې راپاسه کنه ته دلته ودرېږه لیونۍ ده که زه اوسه خبره کوم او کنه پوهېږم هغې आपका कोई ज़हनी तवाज़ुन खराब तो नहीं है मेरा मतलब है कि आपको पागल कुत्ते ने काटा है ये इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है यकीन करो ये तो बिल्कुल फारग आदमी है तो घर वाले इसको मुंह नहीं लगाते है तुम इससे मोहब्बत करता है इससे इश्क करता है तुम इतना खूबसूरत लड़की है माशाल्लाह है मुझे क्या पता था इतनी खूबसूरत तस्वीर इसने लगाई हुई थी मुझे क्या पता था कि रियल में ये पागल है साइको है चलो अभी तो पता चल गया ना है जी आपकी शादी हुई है कार जोड़ शो नहीं हुआ है जी अच्छा इतना ज़्यादा नेड़े ना हो मैं आपके जज्बात का कदर करता है समझता है लेकिन इसको बुरा लग रहा है ना अभी तर्जमा भी करना है मैंने अपना नंबर तकिए के नीचे रख दिए हैं समय शादी ना बढ़े अब خدای ته په من پکوس خاوځي کا که داس کم یو ټنګ ما څه کړي دا څه کړي تا خو ورسره داسې خوله وزکولې ته به زه پې نه یم مین زه پې مین شوې ته ما ته ده ووایه دوکې دې ورسره ودې جنګو دي نه هغې ویل چې یاره خدای ته وګوره دا ډېر مې وو خفه رانه نه شي مینتونه یې راته کول ما هغې ته وویل مالې یاره دا خو هوښیار سړی دی بادام خوري ډېر ذهین سړی دی نو ځکه هغې ویل ورشه زما طرف نه دې معافي وغواړه بس ته به ما ته معافي وغواړې خو یو خبره درته کوم ته ووایې ستا دا کمکل پلاس خدای کور ورکړه دا ټکې پکې مه وایه دا ته تا ته ویم بیا به نور د غوسه شي که نه ورته ووایه کور دې د ګلدین جومات شه نو چې دستلم ای لب یو مې درته ویم نو ګزار دې راکړو چې غاړه مې در کوزم نو بې عزته دې کړم ودې وار دا د پنجاب کومه مینه ده مرده سمې راته راکړه ما ته دا ته څه کې لږ ورته زما د مینې صفت وکړه چې شی په سو شي اوس یې ورته کوم بېغمه شه اصل में ये कह रहे कि मैं इसको उठा के ले जाऊंगा मैं इसको अगवा कर लूंगा अगर غوا به مو تعلم بالکل قویم کرنے سے غواگان غواګانې ډېرې ما तो ये कह रहे मैं इतनी आसानी से इसकी जान नहीं छोड़ूंगी جان में दे बिल्कुल मुझे अगवा करेगा
غواړه د تعلم کنه ودی क्या I love you I وته کوم موضوع چې دیوانی شوي که څه काबिल इसको ها؟ इसका मुंह तोड़ो دا ټي وي وای څه چل دی وای دا बिजली वाले लाजा बिजली ना तले नजर दे तले दे ना मजा तेरी मोहब्बत के लिए हम आग में छलांग लगा सकते हैं ऐसे 8-10 बूढ़े में तेरे लिए कुर्बान कर सकते نو हैं ترجمه دې نه منم زه دې په خمبيزه کړم زما मेरा ना هغه دروازه نه ده دا دروازه ده د سیوزا وای وای پکودا الله به دې زه ودې مړه تا خو زه په دې جنې لکه د ښځ والم خو ستا څه خیال دی چې زه به تا پوزېدم او تا ته م ویم چې نه مینه مې در سره کړې ده مینه به در سره کوم او مینه به در سره تر مرګه پورې کوم او بله خبره مې دا وده زه په خپلې ډي پي ده که څه شی په موبایل کې پردي تصویران زه صدور لګوم که ته ما دوکه نه کړې که نه نو زما نوم به دلبز نه او درېیمه خبره مې دا وده ستا ډولۍ به د دې کور نه زه اوچتوم او خپل کور ته به وړم او زنګین پکوله ته زما خبره پکوله او سترګو مو په غوږونو مو په سپېږمو چې زه نه دی زه به تا سره دغه عمل کوم که نه کیمې دې کوم رنګ تزن پزم دې کتلې هغه شی به دنې جوړوم پوه شوې لکه ترجمه ورته وکړه دا ترجمه زه نه کوم بزرگزار تو بڑھ گیا